لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي رغم تقصيري. لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي رغم تقصيري. فأنت الله كافيني وكافلني، وفي تدبيرك اللهم تدبيري. لك الحمد الجزيل فأنت ترعاني، وأنت كفايتي من قبل تصويري. لك الحمد الجزيل فأنت ترعاني، وأنت كفايتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما ګرانو مسلمانانو خویندورونو، مدرسه فیض القرآن دلته الحمدلله زموږ سره تر 15 سوه شاګردان دیني زده کړې کوي. په دغه شاګردانو کې تر 200 پورې لیلي شاګردان دي چې دا د افغانستان د مختلفو علاقو نه د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي. دلته موږ سره په مدرسه کې لیلیه اوسېږي. د دغه شاګردانو چې کوم مصارف دي د خوراک سټاک او نور کوم مصرفونه چې دي، دا د هغه مسلمانانو وروڼو خوا کېږي چې هغوی خپل مالونه د الله رب العالمین په دین باندې مصرفوي او د الله رب العالمین په هغه دیني مراکزو کې مصرفوي چې دغه شاګردان هلته دیني زده کړې کوي. نو د دغسې مسلمانانو د جملې څخه زموږ نن یو مسلمان ورور چې هغه د ترکیې علاقې دی، د احسان خیریه مؤسسې د خوا نه دغه د یو وخت طعام برابر کړی و زموږ شاګردانو ته چې په دغه باندې 1000 افغانۍ خرڅه راغلې ده. الله رب العالمین دې دغه ملګري ته اجر ورکړي چې د دغه ملګري نوم بوکخار چې احمد په نوم باندې دی، چې دا د ترکیې علاقې اوسېدونکی دی او د احسان خیریه مؤسسې د خوا یې موږ ته پیسې رالېږلې وې. الله رب العالمین دې دغه ملګري ته اجر ورکړي، رب دې ورنه دغه صدقه قبوله کړي. نو زه عام طور په ټولو مسلمانانو لغت کوم او خصوصا د احسان خیریه مؤسسې په مشرانو باندې، په هغې همکارانو باندې چې زموږ د دغې مدرسې په نورو ضرورتونو او مشکلاتو کې هم زموږ سره برخه واخلي، چې هغه د خوراک سټاک د لیلې انتظام دی او ورسره د استادانو معاشونه او نور کوم مصارف دي. نو زه په ټولو مسلمانانو لغت کوم او خاصتا د احسان خیریه مؤسسې لخوا په هغه مسلمانانو باندې لغت کوم چې دوی سره همکاري او مرسته کوي. په آخره کې دغه ملګري ته موږ یو ځل بیا دعا کوو چې الله رب العالمین دې دغه ملګري ته اجر ورکړي، رب دې د دغې نه دغه صدقه په خپل دربار کې قبوله کړي. الله رب العالمین دې د دوی په مال حال کې خیر و برکت واچوي. نو که تاسو غواړئ زموږ د مدرسې سره همکاري وکړئ، په دغه شاګردانو چې کوم مصرف کېږي په دې کې زموږ سره همکاري وکړئ. زموږ د مدرسې د واټساپ د تلیفون شمېره ده 2093 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الأفضال في ليلي وفي صبحي، لأجلك كل شكري كل تقديري. لك الأفضال في ليلي وفي صبحي، لأجلك كل